په لغمان ولایت کې د یو سربند او دوو کانالونو د جوړولو چارې پیل شوې. په دغه سربند او دوو کانالونو 14 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د لغمان ولایت په بیلابیلو سیمو کې دي. د دغه سربند او کانالونو د جوړولو په مراسمو کې د لغمان ولایت بیلابیلو چارواکو ګډون کړی و. د کرنې او مالدارۍ ریاست د رئیس د معلومات له مخې په دغه پروژو کې تر 300 کسانو پورې د کار زمینه برابره شي. د رئیس په خبره د یادو پروژو تمویل لرونکې مؤسسه UNDP ده چې اکشن اید مؤسسه د تطبیق چارې پر مخ وړي. په دې نن افتتاح کې د 3 کانالونو چې هغه یو د میارشهی کانال دی او بل د کمالپور او سنګړی کانال دی او بل چې د تومان د بند پروژه ده. نو د دې دواړو کانالونو مجموعي بودیجه څه د پاسه 15 میلیونه ده. همدغه رنګه د تومان د بند پروژه دا تقریبا 80 متره بولډروال لري دیوال او 19 قری ورڅخه استفاده کوي. 100 متره بند دی او 10 متره کانال دی او مجموعه بودیجه د دې څه د پاسه 9 میلیونه ده. د لغمان والي د یادو پروژو په پرانیستو کې ویل د بیارغونې په برخه کې هڅې زیاتې کړي دي ترڅو د لغمان ولایت اوسیدونکو لپاره لا ښه خدمات وړاندې شي. نو په لغمان کې تاسو ته معلومه ده ان شاء الله په دې شپږ ورځو کې کار ان شاء الله ډیر ښه روان ده. خصوصا کې انکشافي کارونه پرمختګ کارونه ښه روان دي. روزانه تقریبا د 3 ورځو کې 2-3 ورځو کې یو افتتاح کیږي. اول افتتاح چې کیږي ان شاء الله قیمتي وي او د خلکو لپاره اساسي کار وي. اساسي کار نه ان شاء الله ټول لپاره ګټه پکې موجوده وي. نو خوشاله سو په دې افتتاح باندې هم ان شاء الله نور افتتاح به موږ تاسو دې شاهد یو. د لغمان ولایت د یادو سیمو اوسیدونکي خوښ دي چې د دې کانالونو او سربند په جوړېدو سره به ځمکې خړوبې شي او حاصلات کې به زیاتوالی راشي. په دې کانال د دغه کار باندې موږ ته ډیره ګټه رسیږي ځکه هغه کوز سر ته اوبه نه ورسیږي او که دا جوړ شي موږ ډیر خوشحاله یو. او په دې بس نه کو خدای دې وکړي چې په نورې پروژې راشي او د لغمان کې چې کومې 3 پروژې شروع کړي دا ډېرې اهمیتي پروژې دي ځکه یو خوا نه ولس ته کار پیدا کېږي بله خوا ته د ولس دپاره اساسي کار کېږي. که دغه کانال د موږ په دغه اندازه اوس کار پې شروع ده زه په دې باور یم چې آینده دپاره د موږ 2 چنده به دا فصلونه د موږ اضافه شي. 2000 جریب مځکه به نور هم خړوبه شي چې هغه یو فصله نه 2 فصلې ته به راوړي. نو ته دې نه خیال وکوه چې موږ به څومره باید ترلاسه کړو دې نه. د نهرشهی کانال او د تومان سربند د لغمان مرکز او د کمالپور کانال په قرغیو ولسوالۍ کې موقعیت لري. له دې وړاندې په لغمان کې د یو ستر شاهي کانال کارونه هم روان دي چې په جوړېدو سره به زرګونه جریبه ځمکه خړوبه شي.